بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العربية بين يدي كتاب دي 273 نمبر صفحة ده أو تسلوشبتهم درس فهم المسموع دي. ثانيا دويم فهم المسموع هغه څه چې موږ اورو د هغې په هغې پوهېدل دي. متاسفانه د دې درسونو په هکله مخکې نه ما څه نه دي تیار کړي چې هغه پاراګراف باید بل ځای نه زه پیدا کړم. د دې کتاب اصلي پاراګراف کتاب اوس مې ذهن ته کتاب المعلم باید زه پیدا کړم، ډاونلوډ یې کړم او هغې کې به دا شیان وي. نو راتلونکو نورو درسونو کې به هغه تیار کوم. بیا به دلته ټک مارک دی هغه ورکول دي. دلته بیا استمع الى الحوار زه به یو پاراګراف لولم، تاسې دا مکملوئ. فی الحال هغه هم را سره نشته دی. دا هم همداسې در ونیسه. اجب عن الاسئله التي تسمعها د هغه سوالونو جواب ورکړئ کوم چې تاسې اورئ. ما سره فی الحال هغه سوالونه هم نشته دی چې تاسې جواب کړئ. نو 250 نمبر صفحې ته ځو. الکلام خبرې راځو. د خبرو په هکله کوم تدریبات تمرینونه لرو. التدریب الاول لومړی تمرین اجب عن الاسئله مستعینا بالصور. اجب عن الاسئله سوالونه جواب کړئ مستعینا بالصور د تصویرونو نه مرسته وغواړئ. اوس وګورئ چې دلته یو تصویر دی، تصویر کې موټر دی. من فی السیارة په موټر کې څوک دی؟ نو موټر وګورئ داسې فامیلي غوندې ښکاري. الاسرة فی السیارة فامیل په موټر کې دی. اين تذهب الاسرة کورنۍ چیرته ځي؟ یو چیرته به ځي، پارک ته ځي، چکر ته ځي. دا به تاسې جواب کوئ. دویم کوم سوال چې جواب یې ماته زده و اسانه و ابه زه حلوم، کوم چې سخت و ابه تاسې ته پرېږدم. دویم عکس کې چې دی اینا چیرته، الاسرة کورنۍ، الان ده. نو حتما د یو جومات غوندې یا مسجد غوندې ښکاري، د هغې مخې ته ولاړ دي، ځکه چې موږ ته یې ویلي چې عکس نه استفاده وکړئ، عکس نه مرسته وغواړئ. نو عکس کې خو جومات ښکاري. این الاسرة الان امام المسجد، د جومات مخې ته. فی المسجد، قرب المسجد، بالقرب من المسجد. نو داسې ډېر اصطلاحات موږ استعمالولی شو چې هلته ثابت کړو چې دا د مسجد خوا کې دی، مسجد سره نږدې دی، حتی په مسجد کې دی، مسجد ته مخامخ دی. ماذا ستفعلو؟ نو مسجد سره چې نږدې وي نو ماذا ستفعلو هغه به څه کوي؟ کورنۍ به څه کوي؟ ستفعلو بعضې خلک کیدای شي دا معنا ورکړي چې ته څه کوې، همداسې ده، خو مؤنث لپاره هم تفعلو دی او ستفعلو څه به وکي. نو څه به وکي؟ خبره په دې کې ده چې د مسجد سره به حتما لمونځ کوي. ماذا تفعل الاسرة؟ ناس خو په تشهد دي، نو به وایي چې مونځ کوي. الاسرة تصلي. هل هذه صلاة الظهر؟ د رڼا نه خو معلومیږي چې و هذه صلاة الظهر، نو همداسې معلومیږي. البته یو موضوع غواړم چې اشاره ورته وکړم. ښځه او نارینه ټول په یو صف کې ولاړ دي چې دا هغه د نبوي ارشاداتو سره لږ ټکر دی، یا کیدای شي تصویر کې داسې ښکاري چې په یو صف کې وي یو صف به نه وي، خو په هر صورت راځو لندې عکسونو ته. این الاسرة کورنۍ چیرته ده؟ زه نه پوهېږم چې دکان دی که کتابخانه ده. او دکان دی. الاسرة فی المحل، فی الدکان، فی المتجر، هر څه ورته ویلی شي. ماذا تفعلو څه کوي؟ حتما خریداري کوي. الاسرة تشتري. این الاسرة اوس په دې بله کس کې فامیل چیرته دی؟ ما خو دا کس نه اندازه ونه لګوله چې چیرته دی، خو دومره به ووایم چې یا کس کې موټر دی او فامیل موټر کې دی. الاسرة فی السیاره یا الاسرة على شاطئ البحر، د بحر غاړه ښکاري که نه. الى اين هي ذاهبه؟ الى شاطئ البحر به ووایو. این الاسرة الان فامیل اوس چیرته دی؟ الاسرة فی البیت. ما ته خو کور غوندې ښکاري. هل الاسرة سعیدة؟ ایا کورنۍ خوشحاله ده؟ خوشحاله به وي انشاء الله، شکلونو نه خو خوشحاله ښکاري، نور څه خبره به نه وي. التدریب الثاني تبادل الاسئلة والاجوبة مع زملائك. سوال او جواب د خپلو ملګرو سره تبادله کړئ. دې طرف ته سوالونه دي او دې بل طرف ته جوابونه دي. نو دغه
جوابونه دي او دای سوالونه دي. اين تسكن انت؟ ته چیرته اوسېږي؟ اسكن في المدينه. یا وای اسكن في المدينه. اين تسكن انت؟ زه په ښار کې اوسېږم. ته چیرته اوسېږې؟ اسكن في القريه. زه په کلي کې اوسېږم. اين تسكن انت؟ ته چیرته اوسېږې؟ مکه، الرياض، الدمام. دا ځایونه دي. ته په جواب کې ورته دغه ځایونه ښودلی شي او یا هم په جواب کې مثلا زه وایم انا اسكن في كابل. زه په کابل کې اوسېږم. اذهب الان الى مکه. زه مکې ته ځم. الى اين تذهب انت؟ ته چیرته ځې؟ اذهب الى جلال آباد. زه جلال آباد ته ځم. اذهب الان الى المدينه. زه اوس مدینې ته ځم. الى اين تذهب انت؟ اذهب الى كابل. زه کابل ته ځم. اذهب الى تخار. اذهب الى مزار. السودان، الرياض، دا نور الفاظ هم دي تخپل هم استعمالوي شي. 251 صفحه ته انتقاليږو. التدريب الثالث، دریم تمرین دی. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. لکه څنګه چې په مثال کې دي هم دغسې سوال د خپل ملګري سره سوال او جواب دواړه تبادله کړئ. استاد او الجامعه په مثال کې دي ماذا تعمل هنا؟ سوال داسې کوو چې دلته څه کوي؟ ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کوي؟ ماذا څه؟ تعملو کوي. تعملو کوي. اعملو کوم. يعملو کوي. نو تعملو مونږ سوال تا نه کوو. ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کوي؟ ځکه چې په هغه کې چې دی پوهنتون دی په عکس کې استاد دی. انا استاذ في الجامعه. زه په پوهنتون کې استاذ یم. دویم طبيب او المستشفى. طبيب داکتر، المستشفى هسپتال. ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کوي؟ انا طبيب في المستشفى. زه داکتر یم په هسپتال کې. دومره کسترازو سوال کوو ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کوي؟ ماذا څه تعمل کوي؟ هنا دلته. مهندس او شرکه نه جمله جواب جوړو. انا مهندس. زه انجینر یم في الشركه په شرکت کې. ماذا تعمل هنا؟ انا معلم. زه ښوونکی یم في المدرسه په ښوونځي کې په مکتب کې. اخرنی عکس دی په دې تمرین او تدریب کې. ماذا تعمل هنا؟ انا ممرض. زه نرس یم في المستشفى په هسپتال کې. راځو څلورم تمرین دی. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوال تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. اليمن او العمل دی. یمن هواد دی او العمل کار. سوال دی من اين حضرت؟ لکم ځای راغلی. ما مخکې ویلو حضرت د حاضرۍ نام دی. نو ځکه زه همیشه یم چې هغه ورونه حضرات چې رسول صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر نه ګڼي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وي. ځکه حضرت حاضر او شتون ته وایي چې دلته وي موږ سره دی چې د ادب او د خلک د ادب لپاره استعمالوي، د احترام لپاره استعمالوي، خو معنی حاضري ده. په هر صورت من اين حضرت؟ د کوم ځای نه راغلی؟ حضرت من اليمن. د یمن څخه راغلم. انا یمنی. زه یمنی یم یعنی د یمن هیواد څخه یم. دا خو دا یو پارت د جملې چې دی دا پکې جواب شو. لماذا حضرت؟ ولې راغلی؟ حضرت للعمل. کار لپاره راغلم. اریتریا یو بل هیواد دی، افریقایي هیواد دی. سوال دی من اين حضرت؟ یو سوال. نو څه وایو؟ حضرت من اريتريا. انا اريتري. لماذا حضرت؟ ولې راغلی؟ حضرت للدراسة. درس ویلو لپاره راغلی. كينيا. من اين حضرت؟ حضرت من كينيا. انا كيني. لماذا حضرت؟ ولې راغلی؟ حضرت للعمرة یا لأداء العمرة. مالی هم یو هیواد دی او اليمن خو پاس دا مثال تیر حل شوی. دا به تاسې حل کړئ. ګورو چې نن لپاره بس دی که نه. دغه تمرین به هم 252 صفحه به هم ووایو. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال.
خپل ملګري سره سوال او جواب تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. جامعات، جامعه پوهنتون، جامعات پوهنتونونه. ماذا في المدینه؟ په ښار کې څه دي؟ په ښار کې خو هر څه وي، خو موږ عکس کې څه وینو؟ پوهنتونونه. نو د دې عکس په اساس به جواب ورکو. ماذا في المدینه؟ په ښار کې څه دي؟ في المدینه جامعات، په ښار کې پوهنتونونه دي. ماذا في المدینه دوهم عکس کې څه دي؟ في المدینه مستشفیات، په ښار کې هسپتالونه دي. ماذا في المدینه په ښار کې څه دي؟ في المدینه شرکات، شرکتونه دي. ماذا في المدینه په ښار کې څه دي؟ في المدینه اسواق، بازارونه دي. ماذا في المدینه په ښار کې څه دي؟ في المدینه تلوث، د هوا چټلي. ښار کې خو شور ماشور او د هوا چټلي هم ډېره هوا صافه نه وي. شپږم تمرین دی اجب عن الاسئله، سوالونه جواب کړئ. کیف تقضي العطله؟ رخصتي څنګه تیروي؟ هر څوک د خپل دید نه جواب ورکړي. مثلا اقضي العطله في البيت، په کور کې تیروم. اقضي العطله مع الاصدقاء، ملګرو سره تیروم. کیف تقضي الوقت في البيت؟ په کور کې وخت څنګه تیروي؟ مثلا ویلی شي اطبخ، پخلی کوم. في المطبخ، په اشپزخانه کې. اقرأ الكتب، کتابونه لولم. ما رأيك في هذا الدرس؟ د دې درس په هکله څه نظر لري؟ انه درس مفید. جواب داسې یو پیدا کړه چې ستا ذهن کې وي یو ګټور درس دی. الى اين تذهب في المساء؟ د شپې چیرته ځي؟ ماښام چیرته ځي؟ ماښام چیرته ځي؟ الى بيت صديقي، د ملګري کور ته ځم. ابقى في البيت، په خپل کور کې پاتې کېږم. همداسې نور. هل معك الجنسية اليمنية؟ آیا تا سره یمنی تبعیت شته؟ لا، انا افغاني. ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کوې؟ انا مهندس، زه انجینر یم. هل تزور القرية المدينة؟ آیا ته کلی یا ښار ګورې ورځې؟ نعم ازور القرية والمدينة، ښار ته هم ځم او کلي ته هم ځم. هل انت سعيد هنا؟ آیا ته خوشحاله؟ نعم انا سعيد. كيف تذهب الى القرية یا المدينة، ښار او کلي ته څنګه ځې؟ اذهب بالحافلة، په بس کې ځم. كيف تذهب الى المدرسة؟ ښوونځي ته څنګه ځې؟ اذهب بالحافلة، په بس کې ځم. الآن تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك، وسؤالنا وجوابونه خپل ملګري سره تکرار کړئ. 253 صفحه به په راتلونکي درس کې ولولو. نو تر راتلونکي درس پورې مو په خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.